د ټي ټي پي یو بیان راغلی دی چې د ویډیو په شکل کې هم موجود دی او تحریري شکل کې موجود دی چې پکې وایي چې مونږ به د حکومت سره چې څومره خلک تړلي دي، خاص کر چې څوک یې مرسته کوي، پولیس هم کېدای شي، سکیورټي فورسز دا هم کېدای شي، او چې کم خلک مرسته ورسره کوي نو دا به مونږ ټارګټ کوو، مونږ به ولو او دا د جنگ حصه دي. ما چې کوم دا خبره واورېده او یو په درابڼ کې پرون د سکیورټي فورسز د طرف نه په یو کور باندې ماټر ګولې اچېدلې، غورځولې شوې دي، ویشتلې شوې دي چې پاکې دوه ماشومان مړه هم دي او ښځې هم زخمیانې دي پکې په کور کې، چې ظاهره خبره ده. نو دا چې کوم خبرې دي د دې سره سره چې کوم دغه میلیټري اپریشن و نو دا وویل شو چې دا به انټيليجنس بیس اپریشن وي، آی بي اوز چې دوی ورته وایي کنه، چې دا به انټيليجنس د دې استخباراتي ادارې خپل اکټیو وي، دی به کار کوي، نو خلک به پیدا کوي چې چرته چرته څوک دي، نو هغه به بیا ولي وجني به هغه که تاسو هغه ویډیو کله یو فوجي ویډیو وایرل شوې ده چې پاکه وي چې چون چون کې مارنګي، نو د چون چون کې به بنیادی طور باندې دا دوی انټيليجنس بیس اپریشن یادوي چې مطلب هغه بکیږي. اوس دا خبرې ټولې چې راټولې کوي د دینه به تاسو یو داسې داسې نامعلوم یا داسې قسم فوټو یا داسې عکس به تاسو ته جوړ شي، داسې تصویر به جوړ شي چې تاسو به سر نه پې خلاصېږي. مثلا انټيليجنس بیس اپریشن دی، نو عموما د انټيليجنس بیس اپریشن ته ټولو نه لوی مقصد څه وي چې دا کولیټرل ډیمیج چې دي، دا کم بنیاد باندې دا کم خلک چې ټارګټ نه وي خو ووجل شي، مطلب یو طالب دی هغه ولی خو د دې سره چرته نور کسان هم ووجل شي، لکه پرو دا د ماشومان چې کوم وجل شوي دي یا ښځې زخمي، دا خو طالبان نه دا د دوی په ټارګټ کې هم نه، نو دا بیسیکلی دوی وایي چې دا کولیټرل ډیمیج دی، هغه وجنې چې د وچو سره لانده سوځي چې مونږ په پښتو کې ورته وایو، هغه وجنې دي. نو د انټيليجنس بیس اپریشن چې کله هم وي دا اخیری حد پورا کوشش کوي چې چرته کولیټرل ډیمیج ونشي، که چرته کولیټرل ډیمیج کیږي دا بیا انټيليجنس بیس اپریشن نه دی، دا فل کاینټیک فورس دی، پورا اپریشن دی، پورا میلیټري اپریشن دی. یو خو دغه تاسو به کنفیوز وئ هغه دی دلته میلیټري اپریشن هم روان دی، انټيليجنس بیس اپریشن دی، هلته بیا طالبان ټي ټي پي ویډیو هم خوروي، هلته بیا طالبان ځای ښکاره کوي چې په کم ځای کې به مونږ عملیات کوو، لکه په واڼه کې پمفلټ خور شوی دی او عملیات کوي هم، مثلا ټارګټ کلینګ هم روان دی، ټارګټ کلینګ سره سره خوف پیلاول هم روان دي. یو بل خطرناک شی دا دی چې غیر یقیني صورتحال هم دی، سکیورټي دومره زیاته شوې ده چې غیر یقیني صورتحال دی او دا غیر یقیني صورتحال نه څومره فایده اخیستلی شي. اوس که دا ټول شیان په یو ځای باندې مونږ راټول کړو بیا مونږ پوهیږو چې نه خو د هغه انټيليجنس بیس اپریشن دی، نه چې کومه دا چرته طالبان هغه شانته ټي ټي پي هغه شانته دغه شی سیریس اخیستی دی، دا پوره عمل چې دی، او نه عام وګړی نه عام پښتون پکې چرته محفوظ دی. دا ټولې خبرې چې دي د دې سره سره یو بله ډیره خطرناکه خبره ده که چرته هغسې وشو چې د خلک ولس د جنگ حصه جوړ شي. د جنگ حصه خو وي په مختلف شکل کې، لکه مونږ هم یو سیاسي طور باندې چې جنگ خلاف یو، نو مونږ د جنگ حصه یو، خو چې ټوپک راواخلي په داسې شکل کې حصه شي، نو دا ټوپک چې راخلي دا هم دوه شکلونه دي، مطلب ولس یې راواخلي سیملټین، مطلب هغه په یو وخت کې ټول ولس راواخلي ټوپک، او یو څه خلک یې راواخلي، څه ګروپ یې راواخلي، څه جرګه راپاسي، د جرګه یو کمیټۍ جوړه کړي یا څه شی جوړ کړي، نو دغه راواخلي، یا داسې وي چې څو خلک ورته ناست وي ورته وایي چې تاسو کار کوئ مونږ در سره یو. نو دا شی په خپله ډېر زیات خطرناک دی،
دې ته به مونږ بار بار الرټ وي، په دې باندې مونږ بار بار خبرې کړې دي. ما خو لکه ټول عمر کوشش کړی دی چې په دې خبره وکړم چې ولس د دې جنگ داسې حصہ جوړ نشي چې په دې کې دوی ټپک راواخلي، د طالبانو خلاف جنگ وکړي او بیا داسې په تالي کې ورته پرېښودل شي لکه په مخته داسې شوي دي چې په تالي کې ورته پرېښودل شي او طالبان په اسانه سره یو کس دا د لښکر چې کوم کس وي دا یو کس وجني هم او ډیر زیات وجنه کیږي. د دې سره د جنگ نور خطرناک کیږي، نور کمپلیکس کیږي، نور پیچلی کیږي او د جنگ چې کوم سر وي دا به مونږ ته نه ښکاره کیږي. د کم ځای نه د جنگ د دې مزاحمت وکړو، د جنگ د کم شکل کې د دې روکتام وکړو، په کم شکل کې مونږ د دې لاره ونیسو، نو دا به نور خطرناک کیږي. نو بس دې ته خیال کول پکار دي چې چرته ولس، ځکه زما د خطره اله زیاته شوه چې شیر افضل مروت ووایي چې مونږ به په لکه مروت کې لشکر جوړوو د طالبانو خلاف. نو دا داسې ساده خبره نه ده چې په لکه مروت کې لښکر جوړ شو طالبان به ختم کړي، نه، دغه خلک به د جنگ حصه شي. نو که چرته یو دکاندار یو عام سړی چې طالب ته د ده وجنه مشکل کار دی، نو دا چې کله د لښکر حصه شي نو د ده وجنه ډیر ورته د دوی په الفاظو کې ورته جایز هم شي او د جنگ حصه هم شي، نو بیا دا د دښمن هم شي. که فوجي نشي وجلای خو په چاونۍ کې به ناست وي، خو دا دکاندار چې د لښکر حصه و دا خو وجلی شي که نه. نو زه غواړم تاسو سره به بیا په دې لښکر جوړېدلو کې څه مسلې کیدای شي، په دې باندې بیا یو تفصیلا ویډیو هم در سره کوو.